السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څومره ملګري چې هغې زمونږ په دې بیان باندې ایډیټینګ کوي هغه بیا په فیسبوک باندې شیر کوي یا په واتساپ باندې یا په یوټیوب باندې هغه شیر کوي. دغه ټولو ملګرو په خدمت کې زما دا درخواست دی چې الله تاسو له اجر عظیم درکړي او الله ستاسو د کوششونه په خپل دربار کې قبول کړي او الله یې دې په عوض کې ډېرې خوشحالۍ تاسو درکړي. ډېر ښه دعوت کار کوي او ډېر خیر پکې الله اچولی دی. ځکه ډېر ملګرو هغې موږ ته میسیجونه وکړه یا ما سره میلاو شي نو هغې زمونږ د دې بیانونو په وجه باندې او ستاسو د دې کوششونو په وجه باندې هغې وایي چې یاره موږ ته هدایت میلاو شوی دی او ډېر خلک د ګندګونو او د فسق وجود نه راوتلي دي او الله سره تعلق جوړ شوی دی. موږ به سوال دا کوو چې الله زمونږ د کوششونو ستاسو د کوششونو ټول په خپل دربار کې قبول کړي. لیکن د هغې سره زه یو درخواست دا کوم چې تاسو به د بیان باندې ایډیټینګ کوئ نو د ایډیټینګ په داسې طریقه باندې کوئ چې په هغې کې بېرته الټه مونږ ګناهګار نه شو یا د هغه بیان اثر چې کوم دی هغه پکې ختم نه شي. لکه ځینې بیان هغه ما وکتل پیجونه ځینې خو زه نه پېژنم او ځینې پېژنم نو کوم کسان چې هغې زما اواز اوري او زما د خبرې واوري نو هغې په خدمت کې درخواست دا دی چې تاسو د ایډیټینګ چې کله کوئ که نه نو په هغې کې د زنانو تصویران هغه پکې مه راولئ. لکه یو پیج ما وکوت نو په هغې کې ملګري هغه ایډیټینګ کې داسې کړی دی چې زنانو د هغې تصویران پکې دي د هغې میکاپونه پکې کېږي د هغې په شکل پکې مخامخ ښودلی کېږي میکاپ د هغې ښودلی کېږي. نو دا خو د هغه بیان غلط مطلب او د هغې الټا اثر هغه بیا راځي. خلک هغه بیان ته سوچ نه کوي بلکې هغه د زنانو هغه تصویرانو ته ګوري او هغې ته سوچ کوي په دې کې د بیان هغه اثر مکمل ختمیږي. نو هسې نه چې الله هم په دې باندې الټه را ونه نیسي داسې یو کار ونه کړو چې هغه بیا سبب د ګناه وګرځېږي او داسې نه چې د دې آیت مصداق خو د وګرځېږو عاملة ناصبه چې څه خلک هغې عمل کوي خو ځان هسې ستړی کوي. نو انشاءالله تعالی زما امید دی د خپل رب نه چې کله تاسو په دې ایډیټینګ کې تاسو د شرعي حدودو د هغې خیال ساتئ او غیر شرعي دغه ویډیوګانې مه جوړوئ نو انشاءالله تعالی تاسو به وګورئ چې ستاسو دا پیج څومره مخکې ځي څومره وړاندې ځي. ما په خپله باندې تجربه کړې ده کوم ځایونو کې چې زموږ نه چا ویډیو کړې ده او پټه ویډیو یې کړي نو ما په خپله باندې کتلي چې هغه بیان زمونږ هغه د 1 لاک نه بره هېڅ چاړو له کتلی نه سري و د چا 60,000 65,000 دومره کسانو کتلی. کوم بیان چې زمونږ د ویډیو نه بغیر لکه زما تصویر پکې نه ښکاره کېږي او موږ د دې قایل هم نه یو نو هغه بیان په لکونو په تعداد باندې بلکې بعضې په میلیونو په تعداد باندې یو دغه ماکوت او هغه تقریبا 44 لاک خلکو هغه کتلی دی. حالانکې اړوله زما پکې سري و ده تصویر شته نه چې کله تاسو انشاءالله داسې کوئ چې شرعي حدودو خیال پکې ساتئ او داسې طریقه باندې ایډیټینګ مه کوئ چې د هغې نه بیا غلط مطلب واخیستلی شي د ښځو تصویران دا پکې مه راولئ. د زیرو تصویران چې کوم دی هغه پکې تاسو مه راولئ که خامخا یې پکې راولئ بیا ورته دا مخ ورانوئ نو شریعت او بیا برابرېږي. عام سیندرینې میندرینې وغیره دا پکې راولئ انشاءالله تعالی به کې به ډېر خیر خور شي او که چېرته دغه شانته وي نو دا به سبب د عذاب وګرځي او سبب د ګناه به وګرځي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې الله د دین دا کار نور موږ کو اخلاص دې الله موږ کې پیدا کړي او الله تاسو له اجر عظیم درکړي او تاسو کې دې الله اخلاص پیدا کړي. نو زما په دې خبره باندې ضرور ټول ملګري عمل وکړي او خلاف شرع کار چې کوم دی هغه مه کوئ د سره چې دا نقصان سبب جوړ شي. جزاکم الله خیرا بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.